البقره صورت مدنی صورت تی 280 آیاتونه او 40 رکوګانې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل جلاله په نامه پیل کوم چې پورا رحم لرونکی او زیات مهربان دی. الف لام میم. الله جل جلاله یې په معنا ښه پوهیږي. عاجز انسانان د دې توانایي نه لري چې د داسې حروفو ترجمه وکړي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا قرآن هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکښې نسته او د سپېڅلو انسانانو لپاره عملی لارښود دی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سپېڅلي انسانان هغه خلق دي چې په نالیدلي ډول پر الله جل جلاله، ملائکو، قیامت، جنت، دوزخ او داسې نورو نالیدلو شیانو باندې ایمان راوړي، په سم ډول منځونه کوي، د هغه مال څخه چې موږ ورکړی دی خیراتونه کوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. همدا ډول اے پیغمبر پر هغه کتاب چې پر تا نازل سوی دی او پر هغه کتابونو باندې چې تر تا مخکې پر نورو پیغمبرانو باندې نازل سوی دی ایمان لري او پر آخرت باندې رښتین یقین لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. همدا کسان د خپل رب د طرف څخه پر سمه لار باندې روان دي او دا کسان خلاص او بریالي خلق دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. باور وکړئ کوم کسان چې کافران دي پر دوی باندې د دې فرق نسته چې که دوی د الهي عذاب څخه وبېروي او که یې ونه بېروي دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله جل جلاله د دوی پر زړونو او غوږونو باندې مهر لګولی دی، د دوی پر سترګو باندې پردې دي او د دوی لپاره لوی عذاب دی. صدق الله